پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې د مشرانو قدر کوي د عامو مشرانو بیا کله چې دا سړی بوډا شي نو الله به داسې طریقې د دپاره جوړه کړي چې دا خلک به بیا د قدر کوي مطلب دی شو چا چې په ځوانۍ کې د مشرانو خیال وساتو نو کله چې دی بوډا شي نو کشران به د خیال ساتي او چې ته د خلکو د مشرانو خیال ساتي خلک ستا د مشرانو خیال ساتي نو بعضو دا مطلب چې مشر قدر کوه مطلب خپل مشر د پلار قدر کوه د تره کوه د ماما کوه د کاکا کوه د نیکه کوه د نیا کوه د ترور او د مور برای چې کوم دي هغه بېادبي هم کوه کنځلې ورته هم کوه هر څه ورسره کوه هسې هم پردی مشر دی نه دلته دې حدیث کې دا دي چې حق کبیرنا زمونږ مشر یعنی زمونږ د مسلمانانو مشر دا نه دي چې ستا د کور مشر یو دا اهمه نقطه ده ځکه چې موږ بعض خلک لیدلي کور کې ډېر محترم یو بهر انتهایي بېادبه انسان دی کور کې به زر د پلار تندی ښکل کړي او د مور به سم قدر کوي او د نیا نیکه به سم بهر چې راوځي نو د دې مشرانو سره به د ده هغه بېادبي چې وینې حیران به شي هغه ګستاخانه الفاظ لیکن دا څه مطلب شو کور کې دننه د خپل مشر قدر کوه او بهر قدر مه کوه د هر مشر قدر به کوي یو حدیث کې داسې هم راځي ګوره ښه ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د یو سپین ږیري مسلمان عزت کول په اصل کې د الله عزت کول دي د یو سپین ږیري مسلمان عزت او قدر کول د الله قدر کول دي دا به نه کوي چېرې دا پردی دی بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله خلک جهاد له لېږل صحابه کرام نو دا به ورته څه وی د هغوی سپین ږیرو ته به څه نه وایي جهاد کې ګوره کافرانو سره چې مقابله یي هم سپین ږیرو ته به ونه څه نه وایي نو یو خو دا مسله یاده کړه د مشر ادب که غرور دی که خور که هر څوک دی دویمه ورسره دا خبره یاده کړه د شریعت نه دا خبره واضحه ده چې کله مشر ته اواز کوي نو اواز به ډېر نه اوچتوي دا ویلو چې مشر ورور ته اواز کوي پلار ته چې اواز کوي داسې اواز اوچت کړي چې غریب وهېري یا مور ته اواز کوي یا تره ته یا عالم ته یا بل ته نو دا د بېادبه انسان کار دی لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوو نو څه یې ورته وایي واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر زوی وایي چې په ځمکه باندې روانې نو په درمیانه مزل سره مزل کوه او بله دا چې واغضض من صوتک د اواز دې کوز ساته اواز ډېر مه تیزوه ځکه چې په اوازونو کې بد اواز د خره دی او د خر اواز څنګه تیز نو مشر ته چې اواز کوي په چغې والو سره نه